طالبانو په ننګرهار کې د دوی پر سرپرست دفاع وزیر چاودنه رد کړې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په ننګرهار کې د دوی پر سر د دفاع وزیر چاودنه رد کړې ده. د ننګرهار چارواکي دغلته د طالبانو پر سر دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چاودنه حقیقت نه لري. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازه قریشي بدلون نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پر دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د چاودنې ګنګوسې دروغ دي او په خبره ادعا کړنې د دوی د نظام ضد کړنې او اشخاص تبلیغات دي. تر دې وړاندې په یو شمېر ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې داسې خبرونه ورکړل شوي وو چې ګوندې پرون د جمعې په ورځ ننګرهار ته د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سفر پر مهال پر نوموړي چاودنه شوې چې خپله ترې روغ رمټ وتلی ده، خو ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان بیا دا ډول خبرې ناسمې بولي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر تر بیا ښې جاري.